بعضې کسان پې خفه شي چې د الله ستاینه وکړه ویم زه چې نبي یادومه دا الله یادوم ځکه چې د نبي شان ده چې هغه د خلکو ته د الله محبت وښو عبادت یې د الله وښو د غیر الله عبادت یې ختم کړه د وحده لا شریک عبادت یې خلکو ته وښو دا د مدینې د جانان مبارک خاطر او برکت دی ښه په دې باب د عشق باندې ځان خبرول پکار دی ښه ما تاسو ګورئ بعضې کسان وایي توحید چې الله پاک د سرو دی که د سپینو دی که د زړو دی الله جسد څه دی محبوب ته وایي قل محبوبه خلق مې نه پېژنې ته مې سم پېژنې دویم چې د خولې نه د سبحان الله اواز د محبت راشي که نه نو زه وایم چې خدای دله زه په جنت کې کوم ځای ورکړم نو چې الله به دله څه درکړي خلق ران پیغمبر پاک ته وایي چې الله څنګه دی د سرو زرو دی د سپینو زرو دی د څه نه جوړ دی خدای د یاقوتو د مرجانو جوړ دی محبوبه خلق میں نے پیجنی قل لب کشائی بستا زبان مبارکہ کلی آئے ہائے 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 اے تو پدی زبان نبوت بانی ہوا داگا خول خدای ورطوستایا محبوبہ خلا بستاوی شان بزماوی خدایوی ما و تپخپلم ویلی شوش ز الله ما وی چې ستا په دې خوله راشي وي دا خوله راته ډېره محبوبه ده که نه تا دا خوله راته ډېره محبوبه ده چې ستا په دې خوله مبارکه وي قل ته ووایي محبوب مبارک هو الله احد الله یو دی الله الصمد الله بی نیاز دی لم یلد نه د ده نه څوک پیدا دی ولم یولد نه د دې چا پیدا دی ولم یکن له کفوا احد نه د الله پاک سو برابر او سیالم برابر څوک نشتا نو دا چا بیان کړ مونږ ته خلک وایي ته الله ولې نه یادوې مونږ وایي چې چا الله مونږ ته ښودلی دی مونږ هغه یادوو دا نقطې زما په ذهن کې داسې یو محفل ته لاړ شم بعدې که زه د نبي صفت وکړم راپسې دا خبرې وکړي زه ورته ده وویم دا ستړي که قرآن عظیم مبارک بختور کلام دی الله دې مو سره محبت و مینه پیدا کړي له خدای د اخلاص امین وایې که نه قرآن کریم ته الله ډېر لوی شان او کمال ورکړی دی په ذریعه د چا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم مبارک نو ما ته ګورئ الله دی نبی دی مونږ د نبی درجه الله له نه ورکو د الله درجه نبی له نه ورکو مونږ وی اول لا اله خوش لا اله ورپسې محمد رسول الله ورپسې د مدینه جانان ملوخا خدای وطنو یو ښا خدای محبوب خو ورته ویو که نه د خدای پیغمبر به ورته ویو که به نه ویو جواب را نغی اللہ محبوب ورته ویو ښا نو ما ته ګورئ حضور سلام مبارک روان دی سرور کونین د مدینې منورې جانان مبارک به چې کله روانه میسر نومی غلام وی چې کله به د مدینې منورې جانان مبارک په دغه دشت صحراګانو کې سره زما روانو د کاڼو نه به آواز راللی اونو نه به سلام آواز راللی آواز بو شو السلام علیکم یا رسول اللہ اے دا اللہ محبوبہ پتاسو دی سلام لی میں سروی ما بشاتا کندش سوشتا نو سلامون را روان سوشتا نو سلامون را روان دی حضرت علی کرم اللہ وجہو فرمائی وی دا مدینی منوری جانان یوزل ارشاد مبارکو فرمایا چیز آغا کانی اسم پی جنما دا دشت بیابانونو
چې زه به ورسره خوا کې تېر شوم او د کاڼي دا کاڼي به هم اواز راته وکړو چې د دوو کونو سرداره زما سلام قبول کا کاڼو په نبي سلام کړی دی اونو پہ سلام کړی دی اونو پہ کړی دی او لکه موتا پہ کو کنا د مینې آواز را کوي کنا چې کوم وخت کې قاعده کې کینې التحیات لله والصلوات والطیبات السلام 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 علیک ایها النبی ورحمت الله وبرکاتہ آئے ہے نو دی پسی بدا سبحان اللہ زوے ما باتو سگورے جی انو پہ سلام کہو بوٹو پہ سلام کہو کانو پہ سلام کہو کانو کم دا حس موجود دے ماتا گورے جی چھے اگی کم ادراک کئی پویا کئی کانی موی چھے دا دا مدینی جانان دے دا اللہ محبوب دے انہیں پیجنی چھے دا بل سکنے دے دا دو کونو سردار دے انہیں پیجنی خو بازی کسان دا سلور اخپو زناور ازان نا جوڑ کڑے دے چھے دا دغا نبی مبارک دا شان نا خبر نشد کانی پی مئین دی کانی پی مئین دی انہیں پی مئینی دی خودی پی مئین نشد کانی سخ شیر خواہ قرآن کریم مبارک کے اللہ تعالیٰ جل جلالہ دا کانی تذکری کری دی دا کانو تذکری پاکی اللہ پاک کری دی بعض دا سکانی شتا چھے داغینا اللہ پاک چینی روانی کی چینی نہرونا خلق و تدون پیداور کی پاکانو کی بعض دا سکانی شتا چھے دا دا کانو نا اے پمزبانی اچوی لگی گندے و بطی روانی شخاغم دا مخلوق خدا دا پارا فیدہ مندی گرزی نو دا کمی چینی خرونا دی نو دا دا کانو نا مراد لونو دا انبیاء مبارکانو دی نانی کانو اولیاء دا صحاباء زلونو دی اوے چه دا کمو نا معمولی چینی روانی شو بیان مخلوق تا فیدہ رسی دا دینا علماء حق مراد دی دا اہل سنت الجماعت علماء صلحاء نیکان اگی خلق لگی فیدی الحمد علم پا بابا پلکونو شاگردان پیدا کی لگ دلد اخلاص کر شاگردان در شاگردان پیدا طریقت گلان پیدا کی طریقت گلان پیدا کی میں تو کو رہی جی او باز دا سی دی چی دا اگینا چینیم نزی خدا غرد سر دا پاس پروتی قرآن کریم کے اللہ فرمائی رور غڑی دا اللہ دا یارنا دا غرد سرنا وی دا عام مسلمانان دی سبحان اللہ بابر دایو غازی مجاہد اے دا مسلمانان چی سا چینی تے نزینا و چکم وقت قرآن و حدیث ووری نو داڑی و سارا باغ شیزان ور تبلگی کئی زر پہ قربانی او بازی دکانو نمبتر دی زناورو گورا زناور چھتا دا زناور نمبتر شی اولائک کل عنام بل هم ادول چھتا کہ دا صفتم نیچی قرآن و حدیث در بان خیستانے لگی دا نبی شان نتا نبیک چارپئی خیدی پاگو خوب بار یو سکن تا خوب بارن نشی ہوئی اگر بانے بار خوڑی شکنا 400 پورے بدلے دونا مال راکا کشی دا حد زیاد او تا باندی زویم چه پا کبل عربو تختی کدا سندا تا نبیک زناورم بہتر دی وکا چاکی دا اللہ دا نبی و دا قرآن محبت دا کرکوت نی اللہ دی منگا تاسو دا اللہ دا نبی دا منی نجودا نکی دا منی آواز کوئی لکنا اللہ دی منگا تاسو ٹول دا دی محبت و دا منی نجودا نکی او انشاءاللہ زمان پسینے کچھ کم مینہ دا نو دا دا خکولی پیغمبر مینم دا خوئے دا دا اللہ منگ سر مینہ دا چی دا دا نبی محبت را کرے دی
او دا مونږ سره د الله خصوصي انعام او احسان دی چې مونږ کې د صحابه محبت او مینه الله ښودلې ده. الله دې زموږ او تاسو د ټولو دغه محبت او مینه نصیب کړي. سفر خو ډېر خوند کوي د هر چا سره چې ځي، خو میسرا و بختورا و خوش قسمتا چې نن د سفر د مدینې د جانان سره دا تماشې او دا نندارې ګوري. نو سفر یو ته شام ته لاړ، التم سفر دی، التم راهب ملاقات شوی دی او ټولې نندارې تورا شریف ته کته ټولې نندارې په دې کې موجود وي. هغه راهب چې دی هغه نستورا نامې وه او چې کله دی شام ته لاړ، شام کې ګټه وکړه، نو بیا د مدینې منورې جانان د شام نه د مصر په لوري باندې راغلی. د شام نه مصر ته راتلو. دا شام چې دا د بني اسرائیل د یعقوب علیه السلام اصلي وطن شام دی او سره بیا کنعان دی. کله دی جی بني اسرائیل چې دی دا اسرا چې دا برگزیده ته وي، ایل چې دی نو دا الله ته وي، یعنی دا د الله بندگان. دا لقب د یعقوب علیہ السلام دی. یا بنی اسرائیل ای اولاد یعقوب علیہ السلام 12 ډلې وي، نو اولاد نه د یعقوب علیہ السلام مبارک مراد دی چې الله پاک جل جلاله دا غي تذکرہ کوي چې کله یوسف علیہ السلام مصر ته خپل ورونو د وجه نه کم خو رسید، اول د کنعان کوي ته رسید. بیان وګد دی خو چې ته د یوسف علیہ السلام دا واقعا چې ته شروع کو خیر دی. کاول د مدینه د جانان دا شان هو بلګیا نو خلک به چې دا شان لا لګیا دي، نو هم پکې راشي خیر دی. خو مز کې پکې دا یوسف علیہ السلام دا واقعا خدای راولي که خیر دی ان شاء الله. مونږ له خدای جون د خپل پیغمبر د ترانو راکی او تاسو غونډه عاشقانو د اوریدو کنه مين وای اب صرف تاسو ته کنه لا یو مرګرو ته لا یو ولا له خدای ډیر خیر ورکی. ما تو ګور داسې عاشقان دي کنه د موږ د مرګري په یو ځای بل ځای ابلوز ما یو تقریر وکړه 4.5 लाख تا 3 लाख تک سال 3 लाख 3.5 लाख سبحان الله دا عاشقان دي دا مړیږي پینا. ما ته یو کس وی دا سړي مې دا خو د ما کار نه دا خو د حضور د مینې عشق غواړي نو چې چا کې دغه مینې مسلک څوک یې لیکي، څوک یې شیر کوي او څوک یې په خپل اوري او څوک یې مرګرو ته ورسېنډ کوي. چې راشه د حضور د مینې نمځان خبر کدام یو باب دی کله حضور د مینې نمځان خبر کنه دا مرګري لګیاوي ټولو له خدای ډیر خیر ورکی. سرستاسو او مال دې خدای توفیق د خپل پیغمبر د محبت د بیانولو راکی. مصر ته چې کله ورته د مصر په دروازه ورننوته، بنی اسرائیل د یوسف علیہ السلام د بابا جان د خاندان داغي د اولاد داغي بچی د یعقوب علیہ السلام 12 ډلې دي. شکل ورتا یوسف علیہ السلام مبارک بنیامین ایثار کا وقت وی چې انا یوسف ز یوسفی ما نه ورشتا سو یعقوب علیہ السلام مبارک ځان سره کې ریولې د شام نه مصر ته راولې. شراتلو مفسرین کرام فرمایي چې دا 72 کسانو لوالا 93 کسانو پورې تعداد دی. د 2 او یا کسانو نوالا تر 9 کسان دی راله مصر ته. او چې کله بیا د مصر نه ازې فرعون او داغا دا لخکر نه د شپې ورته لویوځي د مصر نه او دی بیا وطن بچین وسیکل دی ټیکری خپل او پردي دا سونه شیو. دا علماء کرام فرمایي 6,70,000 کسانو ته رسیدي. اچھا باندې چې دا خبره خو لګي نو د خدای حمد او ثنا بیان کی. سبحان الله وی تعداد کم خو رسید 6,70,000 کسانو ته تعداد رسیدل. نو دی د مصر خار ته یوسف علیہ السلام امراغلی او پاغا چې به امتحانو هغه د پارا غلغ غرسوله او د مدینی منورې جانان سره هغه غلغ خرسي
دې کې ډېر فرق دی د مصر دروازو له یوسف علیه السلام هم راغی نو ما ته ګورئ چې کله خرڅېده د جواهرات او لالونو سره عزیزي مصر چې د هغه نامه قطفیر وه قطفیر او عزیزي مصر دی جواهرات او لالونو سره تول که او هغه یې واغېسته وی زما بچي نشته به دی به زما بچي وي یوسف علیه السلام راځي یوسف علیه السلام له الله حسن ورکړی دی جمال ورکړی دی په هغه باندې د عزیزي مصر بیبي زلیخا